چې دا زما میلمانه دي. او فلا تبضحون ما مشرموي. فضح هغه امر ته ویل کېږي هغه څیز چې هغه د سړي دپاره د عار د شرم سبب وګرځي. نو د میلمه بېعزتي کول دا د میزبان او د کوربه بېعزتي وي. نو لوط علیه السلام ورته وایي فلا تبضحون ما مشرموئ. زما د میلمه بېعزتي کول چې دي هغه زما دي، ما مشرموئ. ولا تخزون فاتقوا الله ویریږئ د الله نه. ولا تخزون زما رسوایي مه کوئ، ما مه رسوا کوئ. د یو مشر خبره د میلمنو په مخ کې نه منل دا د مشر بېعزتي وي. نو لوط علیه السلام ورته وایي چې لکه زه مشر یم، دا زما میلمانه دي، او سړی چې د مشر خبره د میلمنو په مخ کې ونه مني نو دی د مشر اشرم او د مشر تذلیل وکړو. نو لوط علیه السلام ورته وایي ګوره زما میلمانه دي، زه پیغمبر یم، د قوم مشر یم، تاسو ما ولې شرموئ. ولا تخزوني ما مرسوا کوئ، ما مرسوا کوئ.